ریورس وایي جنوبي ولایتونو ترمنځ د پوهنتونونو ترمنځ بیا نو بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په هم مینو کې به څوک مشکل نه لري انزرټ ته راځو په انزرټ کې څو ګروپه لرو ټیبلز دی ایلسټریشن دی اف دی چارټ دی ریپورټ دی سپار لینکس دی فلټر دی لینکس دی ټیکسټ دی سمبولز دی سیسلو راځو اول موږ چې لرو په ټیبلز کې یعنی ټیبلونو څخه بحث کوي ټیبلونه په دې ځای کې چې موږ لرو پیوټ ټیبل لرو سیسلو یو پیوټ ټیبل دی بل ریکامندډ پیوټ ټیبل دی بل خالی ټیبل دی سیسو نیم دی جاب دی او په پسې سالري د سالري په پسې بانوس دی په پسې ټوټل راځم آی ډي مې څه ده دا دی دا نو ترسه فایل ټوټل څو دی مساوي قدرت راته وایه ټوټل دا دوه سره جمع که پیاره سره راکښته که څه به وکړي راسنی جان دی وظیفه دی د معاش مې دونه دی او بانوس مې منا اتیا دی ټوټل خونه دی را جمع که عامل دی چې دی په پسې دراسات اتیا دی د امنا اتیا دی راس خان دی د خان وظیفه منیجر دی واویا زره دی اویا تا اتیا ده په پسې ولید دی او د وظیفه منیجر ده او دا هم چې دی دا دوی دونه معاش دی په پسې خالیت دی او دا هم ټکي دی راس اوه اتیا دی او د ده بانوس هم دونه دی په پسې کریم دی او دا هم په ټکي دی دونه معاش دی دونه نوته بل څوک دی ویس دی د دې د منیجر دی او دونه معاش دی دونه نوته دا اوس موږ یو ټیبل لرو سیسو دې ته زه چې کوم بارډر انتخابوم دا یو بارډر چې کوم بیرته ډیلیټوم کلیوالک اوس دا انتخابوم موږ بحث په چش دی پر پیوټ ټیبل دی یو پیوټ ټیبل دی بل ریکامندډ پیوټ ټیبل دی پیوټ ټیبل د دې لپاره استفاده کیږي ترڅو مغلقه ډیټا موږ ته چش کې را سمرایز کی یعنی خلاصه کی په دا رقم خلاصه چې ډیره ډیټا ولري دا د پیوټ ټیبل چې د ډیرو مغلقو ډیټا لپاره استفاده کیږي په خلاصه کې هم د بونو سر نه خلاصيږي په ډیټا کې د بیخي سر نه خلاصيږي اوس دا جدول درته جوړ کړي بیخي اصلا د سر نه بغاځي څنګه جدول دي څنګه جوړ دي سیسو دا جدول دي د ار پیوټ ټیبل ته خصوصا د دې لپاره استفاده کیږي چې ته خلاصه راوباسې په یوازې لکه مثلا ډیټا مارک موږ ته وایي په ډیټا مارک کې موږ یوازې یو شی راستي دغه څنګه دغه مثال ورکوي چې موږ یوازې ډیټا مارک راباسو یو ځای راباسو یا مجموعه راباسو یا تعداد راباسو یا مثلا فیصدي راباسو یا کوچنی یا غټ دا رقم راباسو د ټولو ډیټا سم مرتبه راباسو انتخاب شوی ډیټا اوس که چیرې موږ د کوچنی یا غټ یا ایوریج یا د رقم د مجموعې لپاره بل ځای کار کوو د غس ټیبل کې کار کوو موږ به یو سیل انتخابو راځو به دلته به فورمولا لیکو د فورمولې وروسته به هغه سیل ورته کالم ورته انتخابو یا به رو انتخابو دغه وروسته دی ماته یا ایوریج راباسي یا بل شی راباسي لیکن په پیوټ ټیبل کې نه فورمولا درڅ غواړي نه چې د سبا جوړ اکشنونه دي فقط کلیک پر وکړي یا پر اوریج یا پر سام یا پر کانټ یا پر بل شي باندې کلیک وکړه د مستقیم دغه د تراباسي د ټول انتخاب شوی ډیټا ده اوس خدای یوازې د څو کالمه زبرم څو راغلي د ډیټا هم دا د وخت راځي چې بيخي دغه مکمل شیټ د کړي دغه ډیټا سمرایز یا خلاصه چې تراباسي د فورمولې خو بيخي درواسته را د ځکه چې تاسو معلومه ژوند در کوم ځای انتخاب کوم ځای پکښ راولم کوم ځای نه پکښ راولم لیکن دلته پیوټ ټیبل تر اوسه فقط هغه د کالم د هیډر نوم ورکړه د مطلق ټول د تراباسي سره د دې لپاره سپارښت دا پیوټ ټیبل چې ته خپل جوړیا بل ریکامندډ پیوټ ټیبل دی هغه خپل سپارښتنه درته کوي فقط اوکې کوه مخته زده خپل درته جوړي او ورپسې ټیبل دی چې یوازې دغه ټیبل دی دغه خالی رینج دی په ټیبل تر تاړي سره اوس راځو دا ما انتخاب کړل راځم په پیوټ ټیبل باندې کلیک کوم کله چې کلیک وکړم
په دې ځای کې وایي سلیکټ ټیبل اور رینج. اوس دا ما انتخاب کړی د خپل په اتومات ډول مخکې مې انتخاب کړه. هغه چیرې یوز ان ایکسټرنل ډیټا سورس یا هم استفاده وکړه چې یو خارجي ډیټا څخه مثلا هغه چې کنیکټ د بل فایل سره بل فایل د خلاصي هغه د سرور سره کنیکټ سرور سره راخي هغه موږ نه یو سره کنیکټ صحیح سره بیا ته په دغه شټ کې زده انتخابوم هغه د انتخاب د صحیح سره لاندې وایي څه وایي choose where you want to the pivot table report to be explicit. هغه ځای انتخاب کړه چیرې غواړې چې pivot table درته جوړ شي هغه ځای کې موقعیت دی ولري. یو چې دی نیو ورکشیټ دی صحیح سره اور پسې ایگزیسټنټ ورکشیټ دی. نیو ورکشیټ چې انتخاب کې موږ یو شیټ او دوهم شیټ دریم شیټ لرو دی بل شیټ درته انتخابي دا ډیټا د ټوله pivot table ډیټا یا خلاصه یا سمرایز بل ټیبل بل شیټ ته وړي او په دې ځای کې موږ چې انتخابو هغه نیو ورکشیټ نه انتخابو ایگزیسټنټ ورکشیټ انتخابو. په دې ځای کې نو کوم ځای انتخاب راسه په دې ځای کلیک وکړه کله چې کلیک وکړې زه ورته وایم دا چیرې انتخاب کړه دلته ایسته دې خواته راسه دلته انتخاب کړه دلته نه ګسره دغه انتخابوم نوې شیټ انتخابوم راځم پر دې ځای کلیک کوم او نیو ورکشیټ انتخاب کړه. نیو ورکشیټ چې انتخاب کړئ بس نور بلا پرېږده فقط پر اوکې باندې کلیک وکړه ګوره شیټ د خپل اضافه کړئ صحیح سوله. اوس نو چې کله شیټ د اضافه کړئ په دې ځای کې موږ څلور فیلډ لرو. یو چې دی وایي ډراګ فیلډ بټوین ایریا بیلو. ډراګ معنا ډراګ کار وخت مته درتلی په کمپیوټر کې دا معنا چې راکش کړه صحیح سوله. اوس نو دلته موږ کالمونه دي کله چې موږ کالمونه ته ولیکل هغه ټول دلته راته لیست کړل. دلته څلور کالم څلور فیلډ یا څلور ساحې موږ لرو. یو فلټر دی فلټر د دې لپاره چې پاتې کېږي تر څو موږ سرچ پر وکړو صحیح په خپل ډیټا پسې وګرځېږو. او بل کالم لرو کالم په ډول درته شي د کالمي ډیټا درته شي. بل رو لرو بل والیوز لرو. والیو به د دې لپاره چې پاتې کېږي تر څو ته پر خپل پیو ټیبل یا پر خپل ډیټا باندې عملی اجرا کړې صحیح. زه راځم اول فلټر د ایډیټ اخم په چیز کېږم په فلټر کېږم تر څو موږ په دې باندې چیز وکړو سرچ وکړو سرچ پر اجرا دلته راسه دا انتخاب کړه. ګوره دا د ماته چیش راوړي دا د رو په ډول درته راوړي فلټر کې پر دې ځای اوس کلیک وکړه هغه ټوله ډیټا چې روګانې ما درلودې یا تعداد یې وو هغه ما درلودل هغه دا د ټوله راته راوړل. دا پرته اوکې کوم کله چې مو اوکې کړل اوس نوم راته راوړه په چیش کېږدې په رو کېږدم دا د نومونه یې ګوره د رو په ډول ټوله راته راوړله ټوله نومونه دي. بل چیش لرم بل مثلا زه ټوټل لرم ټوټل چې راوړم ټوټل په والیو کې راوړم ځکه زه دغه پر اجرا کوم عملیه په اجرا کوم صحیح سوله. بس دغه کدل دا اوس هم چې زه دوه دانې دلته راوړم دلته راوړم مثلا دا دلته راوړم اوس په دې ټیبل ستې سر خلاصېږي هغه مخکنی ډیټا اصلا سر نه په خلاصېږي چې دي حال دا دلته ټوله شامل دي دلته سم اپ ټوټل دا دې راته راوړي دي مثلا سم اپ ټوټل چې د رو د لارې راته شي په دې ځای کې راته شي دا د شو راته شي دا چې دي نمونه یوازې نمونه موږ لرو چې په دې ځای کې راته شوولي دي. زه بیرته چې کوم دی خلاصه کوم هغه نور چې ډیلیټوم دا ریموکه د دې ځای او نوم هم دا کالم د بانوس په دې ځای ریموکه کله چې د ریموکه یوازې موږ ته ټوټل پاتېږي او بل چې پاتېږي نمونه پاتېږي یو آی ډي پاتېږي. اوس په دې ځای آی ډي باندې زه کلیک کوم زه ورته وایم ما ته کم نفر ښکاره کړه دوهم نفر څوک دی دوهم نفر یوازې علي دی چې ماشه څو دي نه سوه بیا دې راته ښکاره کړي صحیح سلو. او بیا ورته وایم په دې ځای کلیک کوم شپږم نفر راته ښکاره کړه دا د شپږم نفر کریم دی دغه راته ښکاره کړي ماشه څو دي 115 دی صحیح سلو ټوټل راته ښکاره کړل. یا ورته هم ټول راته ښکاره کړه راسه پر آل باندې کلیک وکړه اوکې که دا دې متراس ما دا د ټول مال د چیز لپاره استفاده کېږي د سرچ لپاره استفاده کېږي. و چې ته 200-300 کسان ولري خصوصا د آی ډي پروسس چې کله ښکاره کېږي لکه مثلا موږ ټول د آی ډي پروسس باندې سخت صحیح سره د آی ډي پروسس کله ته د یو نفر ډیټا پیدا کوي فقط راسو پر دې باندې کلیک وکړه وزه راځم دلته مثلا د جاب راوړم پر دې ځای باندې ورتم او مثلا بل چې راوړم فلټر کې نږدم دا راوړم دلته پرو کې ورتم کله چې پرو کې جوړ بل سالري بانوس هم راوړم دلته ورتم وس راځم د آی ډي پروسس باندې ګورم آی ډي پروسس ماته دریم نفر پیدا کوي کې کله چې دریم نفر ګور خان نمیږي منیجر دی دلته تا چې اگر د ماشه څو دی اتیا دغه دی 815 پته یا بل او بانوس چې سالري ولا او مجموعه څو د ګرین ټوټل څو دی 815 پته سر بخلاصو اوس د یو نفر په اړه ټول معلومات راټول ځکه موږ دغه یوازې دوه کالم لرو یو نومونه بل چې جوړو وظیفه ولا او بل سالاري او بانوس ول سالاري او بانوس یاد دي وظیفه یاد د نوم یاد دي ټول راټول سل 200 کس لري د آی ډي پروسس یې ګوري آی ډي دي څو دراسه وګوري شپږ آی ډي دراسه کې شپږم څوک دي کریم دي پای ټی کې دي وظیفه آی ټي دغه بانوس یې اته دي او ماشه یې 115 پته دي ټول یې 115 پته کې ولې نه دي سره جمع کړي سیزونه بیا راځم بل کم نه پر د شپږم دی راسه وکې شپږم هم د څو دي یو سره هغه نه پر دی دریم تراس څلورم تراس وکې کا څلورم څوک دی ولید دی منیجر دی دونه ماش دي څنګه مجموعه د دې طاقت راغلي
سر به خلاص په دې باندې. اوس نو زه راځم بیرته دلته چې کوم آل انتخابوم. کله چې آل انتخاب کې رسو کې په دې آل کې ټوله ډیټا د ښکار کوي. اوس نو جان دی پای ټیک دی ماشه دا دی علي دی پای ټیک دی ماشه دا دی کریم دی پای ټیک دی ماشه دا دی. دلته ایکسپاند چې لرو موږ کولاپس او ایکسپاند لرو. اوس نو د کولاپس کوم ډیټا وسره ته څه سمرایز ولا لږ ولا ځای لږ نیولې دي. زه غواړم د جان په اړه معلومات تر لاسه کم. جان جواز نوم معلومیږي او بل یې ماش معلومیږي. زه ورته ګورم چې دوی په چیش کې وظیفه لري او څو یې بانوس یا شیانې څو دي. پر دا جمع باندې کلیک وکړ نور د خلاصه معلومات په دې ځای کې مشکاره کېږي. صحیح شو. بیا راځم دلته خو دا د مشکاره کړي دا زه راځم بیرته دلته ډیلیټوم بعضې شیانې چې شو بانوس ډیلیټوم. پر بانوس راسته کلیک کوم. کله چې کلیک وکړي دا ریموو کړي تر څو هلته ډیټا سم معلومه شي. پر دې هم کلیک کوم دا مرکب. اوس خالي نوم و ټوټل معلوم شي. صحیح شو. راځم په ټوټل باندې بعضې عملي اجرا کوم. اوکې راځه کله چې دې اوکې کړل یو بل دغه خوا دی راغلی دی. راځم دلته ورته هم سمرایز د مجموعه راته وښیي. اوکې کله چې د کې 50,948 ټوله معاش کېږي. صحیح شو. بیا پر دې ځای کلیک کوم. کله چې کلیک کوم پر دې ځای باندې موږ چش کوو پر دې باندې عملي اجرا کوو. مخکې د ټوله کانټ کې شمار یې څو نفر دي کلیک پر وکړو موږ ټوله و نفر لرو. صحیح شو. اوس نو چې 200 کسه په ډیټابیس کې ولري معلومات یې ترلاسه کوي. څو کسه موږ خپل ډیټابیس کې په خپل جدول کې لرو. فقط دا پیو ټیبل چې انتخاب کړئ راسه پر کانټ اف ټوټل باندې کلیک وکړه. فلټر راسه دلته ورته ورته کانټ کې اوریج راو بس ماته متوسط راو بس څو کېږي یا 918 چې اوریج دی یا چې افسات یا بولی. صحیح شو. والیو پلت بیا راځم ورته وایم غټ ماش څوک لري په داس مش په ډیټابیس کې وکې غټ ماش دا جان لري چې 900 ار پی کې. صحیح شو. بیا راځم پر دې کلیک کوم کوښنه ترینه ماش څوک لري راسه پر مینیمم کلیک وکړو کې بل څوک دی 15 یا کوښنه ترینه ماش ته دې کوښنه بل نست. بیا راځم پر دې کلیک کوم پلت راځم دلته پروډکټ دا زموږ ماشینه ټوله سره ضرب کړه څو کېږي وکې دغه 1 لک څو کې راغی سره په بل ډیټا وشو لکه چې په یاد یا په علمي طریقه نه ده. علمي طریقه خو موږ ته جلا شي دلته څه جلا ول زه چې دغه رقم د ذکر دلته توان نه کې ورتوان نه لري. په دغه کې هم مینو کې په دغه کې موږ ته وویل چې دا راسه په دغه ډول یو شو دلته راشه واسه سیشن ټاپک باندې. صحیح شو. په دې طریقه وسره ته وشو د دې دغه چې دی وس په دې ځای کلیک کوم. زه راځم چې دا ور بدل ک نمبر ته واړو وس څوک درې ماش دی په دې کلیک وکړه دغه نه ماش ځل نه کوي. سر مخلاص ټوله ماشات دونه ځکه دا دونه په دې خاطر ډیر شو چې دا هر خانه په دې سره ضرب صحیح شو. د دې په دې ضرب د مجموعه په دې ضرب د مجموعه په دې ضرب په دې خاطر دونه ډیر ماش. پر دې ځای کلیک کوم بیا فلټر راځم دلته مثلا ډاکټر د سنور څه بلای کانټ نمبر څو نمبر موږ لرو کې و نمبر موږ لرو ځکه وته دا. صحیح شو. مشکل خو نشته. اوس نو زه غواړم دا چې کوم ریمو کوم دا نمونه نه غواړم راسه دا ریمو کې د دې ځای دی ولر اوس خالي چې ټوټل پاتې دی. ټوټل پر دې ځای کلیک کوم راځم دا خلاصوم. اوس نو ټوټل شمال میږي راځم پر دې ځای کلیک کوم ته سامه کړل ته دا را ورکړ ټوټل مجموعه زموږ ماشات څو دي. اوکې کدا وزر څونه څو کته 15000 سر بخلاص په دې باندې مشکل خو نشته. بیا راځم شیټ 1 ته چې کله رالم چې اوس مو ډیټا په دریم شیټ کې پراته دی. اوس راځم چې زه ته کله چې زه ته رالم دا موږ خپل جوړاوله. صحیح شو. خپل امکان کوي. بل ریکامند چې د خپل سپارښتنه درته کوي څه موږ سپارښتنه درته کوي ګور دلته څو جوړ شوي لیستونه دی لري د کم وړي غواړي پر دې ځکه چې د انټرنیټ سره وصل شي نورم درته راوړي هر یو چې خوښ په دې کې انتخاب کا. مثلا زه دا انتخابوم دا موډ خوښ دی راځه وکي بس دا موډ د دې درته جوړ کی نور بل ته عملیه خپل پر اجرا سر بخلاصو هغه مخکې عملی دي لکه و چې مخکې درته انتخاب دا ډیټا خپل د کلمونو انتخاب دي. مثلا زه دا غواړم کلیک الته اضافه کیږي آی ډي غواړم راځه کلیک آی ډي اوس په دې ځای باندې کلیک وکړه څوک غواړي زه آی ټي والا غواړم دا کلیک سلیکټ آل دی کا سلیکټ آل غیر فعال کړه راس خالي آی ټي والا راښکاره کوو کې دا ګوره دا کسان ګرځي آی ټي والا دي. صحیح سره بیا په دې ځای باندې آی ټي والا ډیر ورو زه بیا دا ور کلیک پر وکړ آی ټي والا غیر فعال خالي منیجران راته منیجران ما څو دغه 2-3 دانی سر بخلاصو ورپسې راځم چې شته شیټ دریم شیټ تر عالم هغه ډیټا د انتخاب د انزر تر راځم د انزر څخه ټیبل تر راځم دا اوس خالی رینج د زور ته د دې سماته ټیبل جوړ کړه د ټیبل راته جوړ کړي. صحیح سره ټیبل چې کله جوړ کړي ټیبل ته چې لري ډیزاین منو لري دا مې درته ویل د ستې په یاد دي په یاد مې دا و نو خپل کار وکړي. اوس کله چې ټیبل جوړ اسول دا ډیټا ټیبل هم شیټونه دي ته ټیبل کې کولای شي راسه دا چې ویل کیږي د بټن ته فلټر بټن باندې کولای شي چې دا سلیکټ آل غیر فعال کې د آی ډي پروسس د کس معلومات پیدا کړي دا لیسو زه بیا ورته وایم ټول راته راوله کله چې ټول راته راړل د نامو پروسس نوم دي چې دي دا ټول غیر فعال ټول ډیټا نه غواړم خالي د کریم معلومات را رسو کې کله د کریم معلومات راته راوړل مشکل خو نشته ان شاء الله.
راځو چې کوو دا ډیلیټ بل د ټیبل راخم دلته راځم دریم ټیبل چیرې دی دا دریم ټیبل انسرټ ته راځم د انسرټ څخه په ټیبلز کې خو مشکل نشته راځو ایلسټریشن ته ایلسټریشن په دې خاطر د ایلسټریشن په نامه موږ یو دانه پروګرام هم لرو په ګرافیک پروګرامو کې د دغه سره فوټوشاپ کورل ډراو د دې بلاو سره ویل کېږي صحیح سره خصوصا د دې لپاره استفاده کېږي ترڅو موږ لوګو یو ټاپي دا بلاوي چې جوړو هغه په هغه کې جوړیږي شکلونه صحیح سره یا هم دغه بدمخي عکسونه کوم په فلمو کې لیدلي د پیرامید ډول دغه شیان په هغه کې جوړیږي صحیح سره د پیرانان څخه زیات جوړ شوي دا په کورل ډراو په دا بلاوي کې جوړ شوي دي نه دي سرشتيان پیرانان دي نو دلته ایلسټریشن په دې خاطر و دغه ګروپ ته دغه نوم ورکړی دی چې په دې کې زیاتره د اشکال څخه بحث کیږي صحیح تصویر دی خپل شکل دی انلاین تصویر خپل شکل دی یا اوبجیکټ دی شپونه خو څنګه راخلاص کې خو خپل پوهیږي چې یو څو 200 دانې دغه کده شپونه کې پکې اوس نو پر دې تصویرو باندې تی زیاتره کار کړی دی کار درته وکم کړه کورنۍ ته په حیث ته پیژنې راسه وچشکو مثلا موږ ته یو مکتوب لیکو صحیح مکتوب خو حتماً لوګو درسه غواړي خصوصا که مکتوب نو نتایج چې کله جوړوي هغه خو نه بیخي درسه غواړي صحیح نتایج لوګو غواړي تذکرات جوړوي تذکره غواړي نتایج د درکلین نمرې جوړوي دا درسه غواړي موږ به بحث پر مکتوب باندې وکړو صحیح انزر تر اعظم مثلا دلته یو مکتوب لیکم هغه مکتوب اول لوګو درسه غواړي اول به مکتوب راواخې چې به کې مکتوب زیاتره وخت پر دغه اورینټیشن یا سموډي دا لندسکیپ اوس نو ګوره دا اوس لندسکیپ ته واوښتل دلته صفه کوشنی کا کچېر دا سپورت وګورئ دا لندسکیپ دی ګوره کچېر زبر ته پورتریټ ته واړم وسې څه کوشنی سولې وینئ دا دغه لیکي بیرته صفه چش کوم غټوم کله چې صفه غټه سوله تر دغه ځای څه کوشنی کوم راځم چې ته انزر ته راځم پکچر ته راځم کله چې پکچر ته رالم چیرې دي تصویرونه دا ای تراس لوګو 6 سمستر ته چش دی 6 سمستر کوم فولډر دا پروجیکټ فولډر ته ورسه دا کمپیوټر ساينس پونځي د سیسو راسه د پونتون لوګو در سوالي یو د بل د کمپیوټر ساينس لوګو در سوالي دا انتخاب دا انزرټک دواړي د دې ورته راځي سیسو اوس دا دوی چې ورته راځي دواړي په یو ګروپ کې د سره کوشنی کې دا یو دانه اندازه کوشنی کې دا رقم دا چیز ده رستیفا د باید راسه د دې اندازه مر کوشنی کې دا تصویرونه سیسلو اوس بالا نور لاندې کار دلته وک وو یو ځای د سپیکر یې زیاتره کسان دغه لیکنه کوي اوس دلته د افغانستان اسلامي امارت چې کله لیکل د چولې کې اوس هغه په هغه وسیل کې ځایږي سیسلو پاتیر د دې لپاره به ته چې وکیا ته به یاري دغه دی خاطر راولې دا به دی خاطر راولې دا سیلونه به د ځای انتخاب کې مثلا دا ځای ستاهي در راځي سیسلو مکتوب دلته براسه دا څنګه وکم دا خو نسبی پښتنه ده مرچ ته ورسم کوم یو انتخاب کوم مرجع کروز انتخاب صحیح سولو مرجع کروز وژنو زه دلته لیکم دا ما بین سره راوړل اوس نو ټول بیرته د دا ځای انتخاب کړ صحیح سو تر دا ځای چې انتخاب کړ تر کوم ځای تر دا ځای نو دا ځای انتخاب کړ دلته راس ما بین سره راس او دلته دا سر تر راس اوس نو په دې ځای کې ولیکل چې مثلا د افغانستان اسلامي امارت یا انټرو د بل سپیته د روزګان چې دی ودا شان د ګوربت په ولیکل سیسو لیکن کچیر ز په دې ځکه و د رژیم زیاتره کسان د دې سره نه بلد دي چې د افغانستان اسلامي امارت وي غلان جاج راځي په یو سیل کې سیسو هغه موټ نه راځي د دې سره به وزن ته لوګو د لیو درې د بل لوګو بدل ته ودرې دا نو په پرن کې دا وسیل او دا چې مرچ چې دا لیک نه راځي یا دا لیک نه راځي ما ته دې د سنټران دا ټول مرچ ده هغه وسته ورا وزنو کزه دا مرچ کوم سیسو هغه چې دلته درس ویلی خو صحیح ده دا مرچ وزنو په دې ځای کې زه دا امریکانه کوم انټر چې مو وایي را وګرځیدم لاندې سیسو زیات کسان ورسته دی په اکثر کې انټر ته وایي ښه کاروبار په انټر کې کوي چا زده دی پته کې چې انټر څنګه دی ټیکس باک یا په دا سر کې زه انټر وم زبان چې دوه ملي شروع کړم دا ډېر کار کړی دی ولې هغه ته چورسي دا لیکنه مو که غواړم چې دوه ملي په دغه خانه کې شروع کړم ویب ټیکس تاس یا یو ځای نه زم په انټر باندې زم دا د خانه سره دغه کې غټیږي و دا پښتنه نو څو واره تا ما هغه ځای دا د ډیرو کسانو نه دي حتی
ډېر تکړه سړی ولو خوراکي 2 کاله پوښتنې کولې زما څه کولې په کمپیوټر ساینس کې نه راوښه زما خپله نه وزده ځکه چې انټر به مو ووایي دی به کښته ولاړ صحیح شو پیسې رقم نه کېدی اوس نو چې دا زه ټولې درته میرچ کړم چې دلته دغه د افغانستان اسلامي امارت ټوله خپلوي لیک کې نه راځي مجبوره انټر ووایي لاندې راشوسي انټر دلته په دې ځای کې بالا نشته زیات کسانو سره نو ټکس باکس ته څه مجبوره چې ټکس باکس وسیل ته راوړي خو غره موډ یو ولیک صحیح شو ولې شپونو شان اوړي او دا سبق یې دا کچېری مسره هوښیار یې دلته زده ول دا انټر زده بیا کلیک پر وکړه دا سر ته وېسه سر ته چې دی ویول پر دې ځای راسه دا F2 ووهه د افغانستان اسلامي امارت چې دی ولیکي الټ ونه سنټر ووهه راسه ولیکه بیا الټ ونه سنټر ووهه راسه بیا الټ ونه سنټر ووهه راسه زه جوړه د چوي د دروا وایي سیسو الټ انټر سیسو الټ انټر چې وایي په سل کې انټر لانچ شوی کیږي دا د ډیرو کسانو څخه پوښتنه وکړي نه دي د ساري نو زره خلاصېږي د خبره نه انټر ما خپل پوښتنه ستاسو وکړه دا سینې ستاسو چې دا په برج کې نو سره راځي چې دا میرچ کروز ستاسو میرچ کروز یا دغه سلونه دغه د اکسل سلونه په دغه کې نه راځي په پرنټ کې و حال دا چې دا ورکیږي به ان شاء الله یو تر اسه دلته ګریډلین چیرې دی دا ګریډلین غیر پالک ګور ورکس سیسو دا د دې لپاره پاله چې ځکه اکسل ټول سیلونه دي دا وس سیل ماته نه معلومیږي غټ کوشنی نه معلومیږي ګریډلین د دې لپاره پاله چې څو ته سیل معلوم سي سیسو لیکن په اکسل کې دا سیلونه نه راځي دا شی په پرنټ کې شي نه راځي سیسو فقط دا شی چې دلته ولیکل دا د مکتوب دی جوړ کی ولیکل دا دغه سره کښېږده بس کنټرول پی وو کنټرول پی او یو وخت بیا فکر وسره کوي کله چې دلته یو ټیبل جوړ کی مثلا جدول می جوړ کی دا جدول د ما جوړ کی ته خو خبر یې چې جدول می د ډیټا د کړی د دې ز ډیټا ورچو ما ډیټا چې کله ورواچو انټر وهم دا ډیټا ورواچو و دا سیټ ته چې شو راچوم بل ډیټا ورچوم مثلا زیا ورچوم زیا دا زه مواجه انټر وهم دا زیاتره کسان چې کله پی ډی اف ته واړي دغه فایل او یا هم پرنټ کې بلا یو خانه نه کې ورکی د خوران بیا نو دې فکر کې دا ولې دی لکه دا ښه دا به کله مې هر وخت مکتوب ولیکي فورم ولیکي کنټرول پی و د پرنټ تر مخ وای ګور خپل لیست شو سم ګور یو سل خورکتي د دې لپاره به بل بیرته راسه دی خواته ور بل راسه د دې ځای لاندې صفه رسید دغه و راسه په ما باندې دا هغه ویني ټول سیل معلومي سیسول فقط کنټرول پی وای د دې لپاره څه خپل صفه معلومه کی سر په خلاص ته دی زموږ باس پر چش دی په تصویر دی موږ ډیر اخواته ولاړو دا شی نه اضافه و چې ته وویل اوس ما یو شی غلط تر راوختی دا به زه چینج کوم غلط به کوم چیرې چینجیر دلته ورک افلاین تا ورسه دا راوخ سیده آسان است یاره دام نه د خوندور ته ورکس داخل کاکا و دا برابر کیش دا چینج شو اوس نو زیات وخت کستی فکرې لوګو نه لرم پر کاغذ باندې ستا تصویر مې زما واخستې دي لاس وارم دغه کړي دي تصویر مې اخستې دي بیان ورته راځم کړی ده صحیح سره هغه چې تصویر واخې د موډ راس شاته پرده خړې صحیح سره د دې د لپاره به څه کوي همیشه چې ستی فکرې بل ورځ یو سلاید تشریح کوي دا رقم ولې صحیح سره لوګو یې داس چارکونجا جوړوي لوګو که سره به چارکونجا نه جوړستې دي فکرې د دې لپاره دا مثلا دا تصویر دی اخستې دي تصویري لوګو دی ورته راولې ده اوس اول خو بیکګراوند تر اوسه بیکګراوند وغورځو په بیکګراوند باندې بیا زیاتره وخت لوګو ګرځي زیاتره وسره ځي ګوره اوس را سنټر و لوګو لاړ خالي بيخي لږ شي پاتې شي وینئ مازی توره خانه پاتې شو بل شی نشته یا دغه سم استفاده مکو فورمټ ته راسه د دې کنټکسچوال ټف ته راسه دلته کوریکشن ته راسه کوریکشن کې نه تیزیږي ګورئ څه فرق نه کوي چندانې فرق نه کوي کالر ته به راسي په کالر کې وګوره کوم یو دا ساده رنګ ګوره مطلق اخر رنګ یو ورځاوي سیسو بیا هم کچېری دغه نسو سم بل پر ودرو دا پر ودرو ګوره دا بیا اوس ډېر سم دا ولې لوګو بدل شو کاغذ سیسو بیا کلیک پر وکړه د کوریکشن ته راسه بیا بل وخت زیاتره وخت د خلکو لوګو وي دا رنګ ما ډېر لیدلي ما سره اوس هم سته یا دا رنګ دا چې اوس په مکتوب کې ته پرنټ کې بلنه شامل میږي د دې لپاره په حالت باندې کلیک کړه فورمټ ته برازیل ته به کلیک وکړه دا برازیل ساده رنګ یا دغه وخت انتخاب یا دا به وس ساده سو رنګه کسر دی هغه کسر د تصویر سخت دا موډ دا نو دغه موډ دی
صحیح شولو هو دا بیا په دغه ځای کې لږ تیزیږي لږ دې خواته راځي دې خواته راځي دلته تیزیږي لږ فرق کوي خو هغه تورې نه درته راپورته کوي ځکه هغه نیمه ده صحیح شولو مشکل خو نشته در دې ځای بیا راځم کلیک پر کوم ورپسې موږ چې لرو آرټیپیست لرو آرټیپیست هنرمندۍ ته ویل کېږي معنا دا معنا چې دا د سوي د چا په لاس باندې لیکلې ده کلیک پر وکړه کوم یو په لاس باندې شمال ده ما کمپیوټر به دا سنن زورول دي ځان ویني د سخره غونډه را زه به دا اندازه ورټ کوم چې څه معلوم شي من میږي درته سړی دی نه وایي چې د کمپیوټر یې لکه سکرین شاټ څه دی خاص یا په لاس نقشه کړی یا دا تراس دا لا بیا څه سمس ولا بیا خپل به دې ځای کې تغیرات راوړي سلام ورپسې موږ چې لرو کمپریس پکچر راځم پر دې ځای کلیک کوم کله چې کلیک وکړې راځه وکیک use document resolution print 200 دا پی پی آی دلته چشته تراوړي ګوره ټارګټ اوټپوټ ته چې کله دا کمپریس خپل کښنوالي ته ویل کېږي کښنی کول اندازه کښنی کول اوس په دې ځای کې وای پرنٹ 200 پی پی آی سکرین یو نیم سره پی پی آی ایمیل شپږ پی پی آی use document resolution صحیح څه اوس چې دا کښنی کې د چیش پروسس کښنی کې د پرینټر پروسس کښنی کې د سکرین پروسس کښنی کې د ایمیل پروسس په ایمیل کې لږه و زیاتره وخت چې کله یو فایل ته په انټرنیټ کې لږی دلته به 400 ام بي کله چې واتس اپ ته پورته کېدی په 300 په یو نیم سره ام بي باندې تبدیلیږي په دې خاطر چې سایز یې کښنی کېږي چې تر انټرنیټ ډېر دا سره د دې پالیسي رسې سره دلته اوس په دې ځکه د سکرین ریزولوشن جلادي تر ټولو لږه چې د شپږ نیو په ایمیل کې لږه چې مصرف کې ډېر ونه کی صحیح سره دغه د کوالټي او کمي صحیح سره الوړه کوالټي 200 پی پی آی مثال د خلاص کړی د چې شي صحیح سره الوړه کوالټي ته دا هغه د پرینټر ده ځکه چې مصرف نه در باندې راوړي د پیسو ده فقط پرینټر کې څه صفه واضح به منیش 200 پی پی آی زه ورته وایم یوز ډاکومنت دغه راځو کې کوښنه نه کی وس اندازه لږ فرق ده د کرا واست ویني چې سره چې چنداني فرق دلته نه کی راوړي زه په دې کلیک وکړم کې بیا هم لږ خرس ټول ویني چې روښانه ورپسې موږ چې لرو چینج پکچر لرم دا تصویر مې نه خوښ دا ګوري په دې باندې اوس نو چینج پکچر دا ځای څوک فرق کولای شي چینج پکچر دا ډیلیټوم بل راخم د انزر تلل فرق څوک کولای شي دا چې تل تر راوړل ضرور دا چې کله دا انزر تلل کې دوا د نه د ورکیږي پکې چینج یا دا ډیلیټوم یو بټن د کړپ لاړ یې انزر تلل بل راخ نو هغه دې ورته راوځي بل نه تا نه ښکړي یا ګور دا ولاړ دي د ماته زبر اعظم فورمټ لپاره چینج کلیک کوم بیا به بل راخم ولې د لاند په دې کلیک کړی دا ډیلیټوم بل زم انزر تل لازم د انزر دا فارمټ ارسه چې دغه چې وګړي دغه شاب فرق چې دی فرق دا دی چې دلته ما ودې ته چې جوړ انتخاب کړی دي دا مې ښه اندازه او هر څه ور اپلای کړی دي پر دا ځای ولاړه د وچ بل زرا او بدون غټ تصویر هغه بیا ز سموم له قبل ورچ دا مر انزر کړل سیسو فقط پر دې کلیک وکړه راځه فورمټ دراسه دلته چینج پکچر باندې کلیک وکړه ورک افلاین ته ولاړسه دراسه مثلا زه ته دا وشتره او لا سو کې انزر چکا بس راغه سیسو سر مخلاص اوس په دې کې ما تغیرات راوستلې دي کالر مې ور بدل کړی دي مثلا کالر مې دا موټر اړولې دي کورکشن مې دا رقم کړی دي سیزونه په دا زه غواړم چې بیرته په خواني حالت ته بوزم راسه پر پکچر ریسیټ پکچر باندې کلیک وکړم پرته په خواني حالت ته ولاړم بیرته کنټرول زید وهم دا تغیرات مې راوستلې دي اندازه مې مردونه کړې ده بیرته غواړم چې په خواني حالت ته ولاړم دلته کله چې دا ریسیټ پکچر خلاص کړه یو ریسیټ پکچر دی یوازې په تصویر کې دغه راولي ریسیټ والی راولي یو ریسیټ پکچر او سایز یې مسره ملګری ګوره پرته په خوا چې ما اول بل لوګو د دې لوګو ته راوړل هغه حالت ته بوتم په یاد مې دي هو دونه غټ اندازه رسم کنټرول زید ون برته خپل حالت ته زموږ کوشنی حالت سیسولن په دې کوم سر خلاص ان شاء الله ورپسې موږ چې لرو پکچر سټایل لرو دا تصویر ته سمور سټایل ورکم راسه په دې ځای کلیک وکړه کوم سټایل لرو په دې کوم ان شاء الله سر خلاص سیسولن بل چې لرو پکچر ته ز بورډر وکوم سمور بورډر سورن بورډر وکوم سیسو معلوم نسلو پر دې ځای مور اوټلاین دلته وایډ راسه څه وایډ زیات بیا درته معلومیږي سیسولن دلته چې لرو دشز د شواره بورډر ورکا سیس مور اوټلاین ته ورس په دې ځای کې بیا موږ لرو یو ګریډ لاین لرو بل دا لرو اوس نو زه د بورډر یا چې کوم پراخوم یا راسره دا بورډر انتخاب کړ اوس هم کوشنی دي د بچی ور زیات سي چاته معلوم دي دا غتی
دا بارډر ما ور اضافه کړی سیسو اوس نو زه ښایسته موډ جوړوم راسه پر سولیټ نه نو لاین نه پر کلیک لاین کلیک کوم کله چې پر کلیک لاین کلیک وکړم دا شی ماته راخلاصېږي سیسو غواړم چې د څو رنګه ساده جوړ کړم راځم سپین رنګ دلته سپین رنګ ته چې انتخابوم تور رنګ انتخابوم تور رنګ چې انتخاب کړم دلته دا بل ته چې رنګ انتخابوم سور رنګ انتخابوم دا بل ته مثلا څرنګ انتخابوم راسه کلیک پر وکړم زرغون رنګ انتخابوم دا بل ته سپین رنګ سور انتخابوم دا بیا خو آباده نه کړي اوس نو څلور رنګه شو دلته ترانسپرنسي د رنګو ور اضافه کوم دلته چې دا بله رنګه ور اضافه کوم دا په خپل لاس جوړوي په خپل لاس جوړېدل چې دلته وایډ هم ور اضافه کوم سر په خلاص وم دا یو شیپون هم دی کولی شي داسې رنګه رنګه جوړ کړي تصویر ورته راوړی شي بس مثلا زه چینج پکچر ته راځم دلته تصویر کلیک کوم مثلا چې دا ته راسه زه تصویرونه چې لرم دغه د تصویرونه کمیره راولم وینئ اوس دا ریډر شوه دا راغله مزغله سر په خلاصه تر دې ځایه بیخي ښایسته تصویر جوړ دا اوس د ښایسته تصویر جوړ شو یو خو که سره مورزاده دغه ښایسته دی بیا چې ته ایډیټ کوې ښایسته راځي بیا فارمټ ته راځم فارمټ باندې کلیک کوم دلته خو نور مشکل نشته سیسو دا رنګونه دا اوس تغییر کړه راوستلی سره کوم چې راولي هغه موږ چې کسټمایز رنګونه ته وټاکل بل پکچر افیکس لرم اوس دا موډ مې جوړ کړي اوس دلته نور سټایلونه ورته انتخابول کېږي څه موډ یې جوړ تر ایډیټ ته راسه ځای بیا درته راخلاصېږي راسه سیسو دلته راسه دا موډ نه دا موډ یې جوړ راسه دا موډ نه تغییر نه کړي راولي بیا کلیک پر وکړه دا راسه خو بالا خو دغه دی کړه پکړو شاډو ته راسه سایه پیدا کړي د ځان سره اوس نو سایه مې زړه ته نه ویږي دغه سایه پیدا کړي سیسو بیا راځم چې د ریفلیکشن انعکاس وکړه ګوره لاندې یو بل تصویر جوړېږي دا یې ته راشه وکړه دلته په دې ځای کلیک وکړه ریفلیکشن ته راسه دلته ګوره لاندې یو بل تصویر ورته جوړ سیسو بیا راځم ګلوت د خپله ساحه څه نوره په رنګ کې ورسره نیسي وینئ معلومیږي ایچ ته راځم ایچ چندانې تغیرات نه کړي راولي بیول ته راځم وینئ دا لږ تغیرات راولي دا تغیرات خصوصا په شیپ کې بیا ډېر راځي دا اوس موږ تغیرات کې راوستلي دا چې کله کلیک پر وکړې اوس چیرې چې بیول ته راسه بیول زه دا اپلاین ته راسه پر دې ځای کلیک وکړم مثلا زه دا غواړم دا خو مې ډېر کړی اوس راسه دا ور ډېر کړم وینئ هلته یې راپورته شوه هلته ګورئ په تغیراتو پوهېږئ داسې بل موډ جوړ شو اوس سر به خلاص بالا خو بیا خپله تغیرات کې راولي بس ته ما بالا مه په ستړي کوئ دا ریفلیکشن ته راسه دا ګوره دا پر دیواله وځړو دا موډ کوو دیواله خواته وځړو دې خواته راوځړو خو نه ګډه په ونه بس دی